اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځم زه به یو ډیټابیس را خلاص کړم تېر ورځ دغه ډیټابیس جوړ کړی و. ښه رایټ کلیک کلوز په بخښنې سره دا نه و ښه راځو دغه ډیټابیس موږ تېر ورځ جوړ کړی او څوم کار کړی و. کله کلیک کوم له کلیک څخه وروسته رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو. کله مې چې دا را خلاص کړو نو موږ دغه مختلف هغه ورته استفاده کړې وو او دلته هم کالکولیټ کې یو څه کار کوو نو هغه دلته چې موږ ګوره دا کالکولیټ په څو طریقه استفاده کولی شي. مثال زه راځم دلته یو بل ټیبل ورته جوړوم. دلته ورته چې نیم راځي یا مثال دلته ورته چې پروګرام نوم راځي آی ډي نمبر نه ورته راکنه صحیح سو پروګرام نیم راځي مثال د څو هغه نومان هغه د امتحانونه اخلي. دلته مثال شورټ ټکسټ ورته انتخابوم. له هغه وروسته راځو مثال د ورډ نمرې څو اخلي پروګرام نوم ورته لیکي. له هغه وروسته دلته نمرې ورته رسوي مثال دلته کاونټ یا هم مثال دلته نمرې ورته رسوي نمبر ورته مثال نمبر دا نمبر دی صحیح سو. اوس بیا مثال دلته راځي نمبر نور هم نمبر یا مثال راځي دلته یا ماشونه دلته نفر ورته راشون مثال دلته چې امپلای نیم د کارمند نوم او دلته هم مثال ورته لیکن چې سالري یعنی معاش څومره ده. دلته ورته چې کرنسي له کرنسي څخه به وروسته تاسو ورته دلته ولیکئ مثال ورته وایي اور ټایم اضافه کاري څومره ده اور ټایم اضافه کاري څومره ده هم کرنسي ورته انتخابوم. له اور ټایم څخه وروسته دلته راځم مثال ورته چې ټوټل اوس راته وباسه په چیز کې به تاسو ټوټل کوئ کالکولیټ کې په ډیټا ټایپ کې کالکولیټ کله ورته انتخاب کړو نو اوس به تاسو راځئ دلته ورته انتخابوئ. اول چې دکه مسایې ورته وایي هم مشکل نه شته. دلته ورته مثال سالري څخه وروسته دا جمع کله چی سره له اور ټایم سره دلته مې زما په خیال صفر مې لیکلی هلته که نه اور ټایم. ښه اور ټایم کله چې ورته ولیکو نو دا به هم سیو کوي. له سیو څخه وروسته ګوره دا نه کېږي نو دلته به ډیلیټ یې کړم بېرته له سره لیکم او داسې د اور ټایم دلته ولیکم برابر شي. اوس بیا ورته لیکم چې ټوټل له ټوټل څخه وروسته دلته ورته چې کالکولیټ له کالکولیټ څخه وروسته اول تاسو باید تر ټولو ذخیره کړئ. که ذخیره شي نو دا بیا ښه راځي ترې هغو کار نه کوي دا ذخیره شوی نه کنټرول اس او دلته مثال ورته چې امپلای ټیبل دا هم سیو او پرایمري کې ورکوئ که نه دا تر اوسه پورې نو کوم له نو څخه وروسته بیا هم کار نه کوي کوم ځای کې مشکل. ښه راځو اوس تر هغو ټوټل نه ورکوم دا ذخیره کوم. کله مې چې ذخیره کو کنټرول اس راځم ورته دا ذخیره کوم د امپلای ټیبل په نامه او دا هم ورته اوکې کوم. اوس له موږ سره دغه ټیبل هم راغی. مثال دلته نفر د راغی د خالد په نامه کارګر ده. دلته مثال سالري څومره د معاش 4000 افغانۍ ده. له هغه وروسته اور ټایم څومره ده اضافه کاري مثال د 500 افغانۍ ده یا هم 500 انټر کړه. نو دلته اوس دغه باید اتوماتیک دلته جمع شي. نو دا راځم کلوزوم له کلوز څخه وروسته به تاسو دې رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک څخه وروسته ډیزاین ویو ته ډیزاین ته کله چې راغلی اوس به راسئ ټوټل به ورکړئ. ټوټل څخه وروسته کالکولیټ له کالکولیټ څخه وروسته ګوره کوم شیان چې موږ اوس ذخیره کړو اول ټول دلته راځي. نو تر ټولو اسانه طریقه اوس دلته ډبل کلیک وکړه په سالري باندې فقط شیفټ ونیسه جمع پریس کړه اور ټایم هم ورسره جمع کړه. دا کله چې دا وکړې کړو له هغه وروسته ګوره دا کلوز کړه دا هم ذخیره کړه. اوس راځه کله چې دا راخلاصوې ګوره د دې مثال 4000 روپۍ معاش و او څو اور ټایم و 500. اوس دلته 4500 شو اتوماتیک. لاندې راځم یو بل نفر هم ورته کس د حمید په نامه حمید مې ورته اضافه کړو داسې د 15000 افغانۍ معاش لري 15000 افغانۍ معاش ورته کړو. له هغه وروسته مثال در 0 فیصده اور ټایم یعنې اضافه کاري لري. کله چې انټر کوم اتوماتیک والته موږ ته جمع شي صحیح شو. دا هم کلوزومه یا مثال که چېرته موږ دلته شاګردانو فاکې لرو مثال دلته لرو فیس لرو ډسکاونټ لرو فیډ لرو که نه. اوس دلته بیا که دا زه ډیلیټومه باید له سره ورته انتخاب کړو. زه مثال دلته اوس راځم دا سیو کومه له سیو څخه وروسته کله چې دا راخلاص کړم مثال دلته نفر راغی د عمر په نامه نفر راغی او د فلر نوم یې د خالد ده ایمیل ادرس یې د نه ورته لیکم پون شمېره هم داسې مکمل ځینې تېرېږم. خو راځو فیس ته له فیس څخه وروسته فیس کې کله چې مثال زه فیس ولیکم دومره 400 افغانۍ فیس ده. ډسکاونټ کوم تخفیف چې ورته شوی هغه هم باید دلته ورکړو. زه ورته دې ته 10 روپۍ تخفیف شوی ده او فیډ یې څومره پرداخت کړی دی او دلته ورته چې مثال دې 400 یا هم 300 روپۍ پرداخت کړی انټر کړه. اوس موږ ته دا باید ځان ته جمع کړو. نو که غواړئ چې مثال اتوماتیک جمع شي نو بیا به راځئ رایټ کلیک وکړئ دلته له بیلانس نه استفاده کول یعنې بیلانس کله چې ورته ولیکو په بیلانس کې به بیا کالکولیټ ورته استفاده کوو صحیح شو. بیلانس
دلته ورته نشته کالکولیټ د کله چې نشته له وروسته څه شی درته جمع کې فیس صحیح سو بیا دلته د جمع کې له چی سره دلته بیا ډیسکاونټ سره جمع کا بیا مثال منفي کزینه بل چې فیټ دا دې سره ولې کله وروسته سیو کله سیو څخه وروسته تاسو دغه کنټرول اس کې یا هم کنټرول دبل کې ذخیره کې نو تاسو بیرته د ټیبل راخلاص کې ټیبل کله سره خلاص کو مثال بل نفر راغی د عثمان په نام راغی عثمان کله راغی دلته تاسو د علي زو د ایمیل ادرس د مثال نه لري او فون نمبر د مثال له اټچمنټ هم نه لري پکچر هم نه لري او دلته د مثال پروګرام ورته وینډوز پروګرام وای وینډوز او دلته مثال ټایم چې د 2 بجو راځي دلته ورته چې 9 بجو راځي 9 بجې له وروسته دلته د تاریخ څخه د کولای شي تاریخ هم ورته استفاده کوي تاریخ نه استفاده کوم فیصد کوي د دې ظرف افغاني فیصد له ور ډیسکاونټ څومره تخفیف ورته شوی د تاسو مثال 10% تخفیف ورته شوی څو تحویل کړی دي څو پیسې تحویل کړی د 800 روپۍ تحویل کړل دا تاسو خورسه انټر کې کلنس انټر کو څو باقی مانداسو 200 روپۍ که چېرته مثال دی راځي دلته بیرته فیټ کې راځي دغه 200 روپۍ نورې هم ورته تحویلوي 800 یې تحویل کړي دي 800 که نه دلته مثال څه رقم 400 نورې ورکړي نو دلته ولې هغه سوی دی بیا زه مثال ورته چې دا 200 دلته ورته چې 1000 روپۍ یې تحویل کړی 1000 روپۍ چې کله تحویل کړی له هغه وروسته تاسو انټر کوئ هغه به څو باقي شي 60 روپۍ موږ هغه د فیس د ډیسکاونټ سره جمع پاک ګوره دلته موږ دا جمع کړو دا باید تاسو بیرته رایټ کلیک وکړئ دا باید اصلاح کړئ صحیح سو دلته به تاسو راسئ بیلانس دا به بیا ډیلیټ کړئ ډیلیټ څخه وروسته ډیسکاونټ به تاسو نه ورسره ذکر کوئ مساوي فیس منفي فیټ صحیح سو دا کله چې مثال اتوماتیک کال ته به جمع کېږي مشکل خو نشته تر دې ځایه اوس راځو بیا رایټ کلیک او رایټ کلیک څخه وروسته موږ خو دلته ګوره دغه ډیټا ټایپ مکمل ویل مشکل خو انشاءالله نشته له هغې وروسته د فیلډ پراپرټیز لرو په دې به غږ کوو اوس هر یو کله چې مثال زه دلته آی ډي باندې کلیک وکړم دلته مختلف دلته کمې فیلډ پراپرټیز راځي یا مثال په شو ټکس باندې کلیک کوم بیا دوم راځي مثال هایپرلینک باندې کلیک کوم نمبر باندې کلیک کوم اټچمنټ نو هر یو سره دا فیلډ پراپرټیز ده تبدیلیږي خو اول تر ټولو نه راځم په چې درته غږم دلته ټکس شورټ ټکس کې اول دلته فیلډ سایز راځي اوس دلته موږ ویلی چې په شورټ ټکس کې موږ تر څو پورې عدد لیکلی سو څه 255 حروف لیکلی سو زه دلته ورته چې نه دلته فقط 3 حروف پرېږده نور ما پرېږده دا سیو کله سیو څخه وروسته یس او دا اوس راسه کله چې مثال دلته راځي نوم ورته لیکي چې علي انټر که ګوره علي ولیکل چې کو نه لیکل سو بل نفر راغی د خان ولي په نامه ورته لیکل کېږي ولې ځکه چې موږ درې ورته انتخاب کړو بیرته رایټ کلیک وکړو عبدالحق تاسو سر خلاصېږي له هغې وروسته بیا راځم شو ټکس ورته انتخاب کړه له شو ټکس څخه وروسته فیلډ سایز ته راسه دلته ورته وایي نه بیرته مثال 10 که یا هر څه چې کېدو تاسو ورته نه که 255 نه لوړېږي هغو ته بیا چېرته انتخابوي لانګ ټکس به دلته بیا ورته انتخابوي صحیح سو نو اول تاسو د نوم لپاره کوشش وکړئ چې دلته خپل هغه ورته برابر کړئ مثال 100 ورته انتخاب کړئ نوم خو تر 100 نه لوړېږي که چېرته دلته هر څومره کم ورته انتخابوئ نو تاسو ډیټابیس سایز به عمره راکمیږي په اخر کې صحیح سو اوس دغه د فیلډ فارمټ سو اوس راځو کله چې ډیټ ته راسو یعنې تاریخ ته راسو راځو ګوره موږ دلته ډیټ ان ټایم استفاده کړی اوس دلته فارمټ کې بیا دلته که چېرته مثال ولیکم چې دلته څو عدد ورته ولیکم نو بیا به عدد کار ورکوي نه دا خو مشخص ده تاریخ ګورې مشخص راځي نو دلته بیا ډېر ښه تاریخ راځي ګورې مثال زه اوس کنټرول زید دلته کنټرول ډبلیو کوم دا به ذخیره سي له هغو څخه وروسته ډیټ ان ټایم ته راځم ګوره ډیټ ته لرو ډیټ ته کله چې راغلی مثال تاریخ راوځ دلته هم تاریخ راولم اوس ګورې فرا تاریخونه ښکاروي که نه ښکاروي که وایسې نه دلته فرا تاریخونه ښکاره نه کړي نو دا راځه بیا کلوز کړه له کلوز څخه وروسته ډیزاین ویو ته راسه ډیزاین وروسته دلته ډیټ کلیک وکړه له ډیټ څخه وروسته که ټایم باندې کلیک وکړو ډیټ ته راسه نو دلته به ډي ورته لیکي کله چې مثال زه دلته یو ډي ولیکم ما ته فقط ورځ ښکاري یو ډي مې ورته ولیکه نو دا سیو که کله چې سیو کړو اوس ګوره دلته فقط تاریخونه راته وښودو که ونه ښودو ولې دوه راته ښودلي ځکه تاریخونه مې ټول لوړ ورته ښودلي دلته زه ورته څلورم تاریخ ده اوس ګوره دلته ورته لیکم چې مثال شپږمو او دلته ورته لیکم چې مثال دا دوهم ده اوس ګوره فقط یو عدد راواست کړې راونه اخیست خو که چېرته بیا دلته راځم ډیټا شیټ ویو ته راځم ډیزاین ویو ته دلته 2 ډي ورکړم بیا به څه چل کوي
بیا به یو صفر ورسره راولي هغه به راته ښیي ګوره یو صفر راته تر لسو پورې 10 څخه وروسته ګوره دا خپل عادت راولي که یو ډي ورته انتخاب یې هم صحیح سو او که چېرته مثال دلته بېرته ډیزاین یې ورته انتخاب کړو که 3 ډي ورکړو بیا به ورځ راځي نیمه ورځ څه رقم نیمه ورځ ګوره منډې وینسډې سټرډې دا رقم یعنې کنټرکشن یې راځي ورځ د ورځې نوم درته راځي لکه انټرنیټو کې صحیح سو په دغه شکل سره او که 4 ډي ورکړم پره ورځ به راځي مثال دا 4 ډي ورکړم نو بېرته کلیک وکړه او څخه وروسته ګوره سره راځي ګوره منډې وینسډې سټرډې مکمله ورځ ده صحیح سو اوس خو دغه په ډي سره اوس راځو که غواړئ چې مثال میاشت راسي فقط دلته ام ورکومه ام مې کله چې ورکړو مثال راځم ام مې ورکړو له وروسته داسې وکړه بیا به چې راسي فقط میاشت به راسي څومره میاشت ده 11 که صفر ورکړم بیا به صفر ورسره راځي نو دلته میاشت موږ دلته که چېرته زه مثال ورته دې خواته کم ورته چې دغه میاشت دا په څومره میاشت راسي 8مه میاشت به راسي صحیح سو اوس بیا راځم ډیزاین ویو څخه وروسته دلته ورته چې 2 مې سره راوستو اوس دا بېرته ډیټا شیټ ویو ته بوځئ ګوره یو یې صفر ورسره راوستلی یو یې 8 راوستلی او که 3 ورکړم 3 نیمایي نوم به راسي مثال ګوره کلیک وکړه دا ذخیره کړه له هغو څخه وروسته ګوره اګست نومبر دا ټول نومبر سي نیم نومر ده او که واسه بشپړ نومر راسي دلته به 4 ورکړي 4 څخه به وروسته تاسو دا بیا ډیټا شیټ ویو ته بوځئ له وروسته ګوره اګست نومبر مکمل نومر رای کرانه له وروسته ایر لرو چې وای دغه وای ورته استفاده کوي کنه که یو وای ورکم دلته چې دا ګوره د کال لپاره یو وای او 3 وای نه استفاده کیږي خامخا به یا 2 استفاده کوي یا به 4 زه اوس 2 ورکوم اوس به فقط درته وایي مثال شلم کال او درسم څلورستم داسې اوس ګوره څلورستم ده که نه ده او که چېرته 3 ورکړم 3 هم بیا نه راته ښیي نو یا به 2 ورته استفاده کوي یا به 4 ورته استفاده کوي اوس مې 4 استفاده کړه اوس به تاسو ته پوره کال ښیي ګوره 2004 او که 2 ورکړې فقط شل نو نه صحیح به درته ښیي مشکل خو نشته تر درجه خو بل ته وایي چې نه زه دلته یو بل داسې فارمټ استفاده کوم چې مثال نوم د نن ورځ تاریخ د راسي د نن ورځې نوم د راسي د میاشت د راسي او کال د هم ورسره راسي دلته 2 ډي ورسره استفاده کوم چې نن ورځې تاریخ راوله بیا کاما ورکړه کامې څخه وروسته بیا چې راسي میاشت دی راسي بیا راځه کاما ورکړه چې د ورځې نوم د هم ورته راسي بیا به 4 ډي استفاده کوي 4 له وروسته بیا راځم ایر هم 4 واره ورته استفاده کوم دا فارمټ د استفاده کوو دا د ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړم یس که اوس ګوره وینه یا نه وضعیت ډېر خلاص یعنی نه معلومیږي نه وینې ګوره ټیز دلته لیکلی نه در معلومیږي لکه څه ولې نه معلومیږي په اکسل کې ګوره موږ دا مشکل څنګه حلوو داسې حلوو چې دغه کالم چې ده کوچنی ده دا خط چې ده ډېر ده نو یا به هم دا داسې ګوره کرسر په دو شکل سره داسې مونږ کش کوو یا به هم ډبل کلیک وکړو دا د خط په اندازه به کېده اوس ګوره برابر څه که نه څه برابر تاریخ نومبر وینسډې ورځ او 2024 کال په دغو فارمټ سره خو خلاص انشاءالله نو دغه د څه شي فارمټ و د ډیټ تاریخ خو صحیح سو نو د هر شي مثال راځم په ټکس مې کار درته وکړو په دغو شکل سره فیل سایز او دلته په فارمټ باندې د څه کار وکړو د ډیټ هم کار وکړو اوس راځو خپله د شورټ ټکس په فارمټ باندې کار کوو دلته څه کار کوي مثال نوم ته راځم نوم چې دا اوس ګوره کله چې نوم ورته استفاده کړم اوس فارمټ کې څه شي راسي دلته ګوره دغه علامې ګریټن دی او لیس دین کوچنۍ یو غټې علامې زه ورته وایم چې دغه حروف د نومونه دي ټول په کومو حروفو لیکل سي په غټو حروفو دي ولیکل سي دغه علامه مې ورکړلې وروسته راځه فقط دلته ډیزاین ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړه اوس ګوره ټول غټ دي که نه دي غټ ته مثال راځې په کوچنۍ حروفو لیکې زه ورته وایم چې خانولي په کومو حروفو سو انټر یې کړې اتوماتیک غټ ته وکړو ځکه ستای ډیټا ټایپ چې دی فارمټ یې چې ده چینج کړی او که وایي چې نه دا د په کوچنۍ حروفو نو بیا لیس دین دا ورته انتخاب کړه دغه څخه وروسته بیا دلته ډیټا شیټ ویو او یې څه کله یې څخه وروسته راځي اوس که ته چېرته په غټو حروف باندې لیکل وکړې هم هغه انټر که ګوره وړو ته واوښته که وانه وښته یا هم په دې شکل بیرته ډیزاین ویو ته ځمه دلته مثال ته ورته ووایه چې دې سره د ام آر یعنې میسټر دغه کلمه دې ورسره راسي نو بیا به راځي دلته ورته وایي چې میسټر ورته استفاده کوي یا مثال زه ورته وایم چې نه دا د غټ همې له هغو وروسته ګوره ورته وایم چې دا د غټ همې بیا مثال دلته ورته ولیکه دغه ورته وایي چې دا د ریډیس ګرین همې دلته مې ورته ولیکل چې ګرین مې ولیکل له هغو وروسته راځه دغه سیو که کله دې سیو کړو اوس ګوره ګرین عمر ولې راغی
ګرین الي ګوره دلته دا راغی ښه دلته موږ باید څه شي استفاده کوو جنټلمن مستر نه دلته سیده ګوره موږ داسې لیکلی ده دلته تاسو باید راسې استفاده کوئ دا بریکټ ده ګوره دا قوس بریکټ بسته او بریکټ خلاص مثال راځه په سکرین کې بورډ هم درته کوم چې سم درته ښیي اوس او اس کا راخلاصوم او اس کا دې سکله راخلاص کړو ګوره دې ته بریکټ وایي بریکټ بس خلاص بریکټ بس صحیح سو نو اوس به تاسو راسئ اول به ورته وایي دا دې لوی همې بیا دلته ورته ولیکئ چې بریکټ بسته یعنې قوس خلاص ګرین بریکټ بسته خلاص بند له هغه وروسته خو بېرته یو مې ورته بسته کړو که دوه ښه ما دلته یو خلاص کړی دا به فقط بند کړو صحیح سو کله چې دا ورته ولیکل له هغه وروسته به تاسو راسئ بېرته په ډیټا شیټ باندې کلیک وکړئ اوس ګوره علي هم نومان غټ دی او هم رنګ شین سو صحیح سو بیا راځه مثال دلته ورته وایي نه کلیک وکړل دلته ورته دا ګرین دی نه وي دا د کوم یو رنګ دی ریډ دی ریډ ورته ولیکه ریډ کله چې ولیکو نو بېرته بریکټ بسته که اوس بیا راسه دلته په ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړه او دا ورته یې اوس ګوره سره سو کوایز د ام آر هغه د هم ورسره راسي کلمه نو بیا دلته د ګریټ اندین علامې او د خط تر مابین څه د مثال دلته ورته ولیکه چې ام آر دا به ډبل کوټیشن کې لیکي صحیح سو ډبل کوټیشن ام آر له وروسته فاصله کاما نقطه کاما دې سوار کړل له وروسته فاصله بیا مثال ورته وایي چې دلته بریکټ بسته کړ ورته وایي مثال د ریډ یا د سوري یا د هم شینې صحیح سو له وروسته تاسو بیا دلته په ډیټا شیټ باندې کلیک کوئ یې کوي اوس ګوره مستر ریډ دا هم دو شکل سره نه کو نو دلته راځي مثال دا ریډ سیده د ځینې لري که صحیح سو ریډ مې ځینې رنګ کو اوس ګوره ریډ مکمل رنګوم له یو څخه وروسته تاسو راځي دا ورته سیو کې له سیو څخه وروسته ډیټا شیټ باندې کلیک وکړئ ګوره مستر عمر مثال ویټر عثمان مستر علي ټول په دغه شکل سره راوستل سره هم خلاصېږي ان شاء الله یا وروسته بیا راځو دلته د نمبر لپاره هم دلته فارمټ لرو او دلته مثال ګوره د شورټ ټکس د ډیټ ان ټایم لپاره میل او یا هم مثال دلته د کرنسي لپاره فارمټ لرو کنه خو اول موږ دلته څه خبرې وکړې په دلته فیلډ سایز هم خبرې وکړې کنه نو دا فیلډ سایز دلته رانه فاته نشي دلته بیا هم راځم په نمبر کې موږ دلته فیلډ سایز کوم کار کوي یو خو فارمټ و کوم فارمټ راسي بل فیلډ سایز موږ دلته فایډ نمبر کې شورټ ټکس کې تر څو پرې عادت پرې خو 255 اوس نمبر تر سره نمبر تر څو پرې دی کله چې کلیک وکړئ دلته ګوره لانګ انټیجر ورته انتخاب ده دلته اول سیده دلته ورته مثال بایټ تقریبا تر 255 عدد پرېږدي کلیک وکړه دا داسې ورته انتخاب کړم له ورته راځم داسې وکړم له سیو څخه وروسته کله مې داسې وکړو اوس راځو نمبر ته راځم فون نمبر ته په نمبر کې خو مثال داسې نه چې څو عدد داسې به ورته لیکي نه داسې به نه ورته لیکي دلته فقط زه ورته لیکم چې اوس د دې نه فرق د فون نمبر چې دی مثال فیس ده 500 روپۍ ده اوس خو موږ دلته فیس کې فیس پرېږدي 500 ولې ځکه موږ بیټ ورته انتخاب کړی بیټ کې تر څو پورې راځي 255 که 255 ورته ولیکم نو 255 به پرېږدي بېرته مثال راځم بیټ ته له بیټ څخه وروسته دلته مثال 250 ورته لیکم هم یې پرېږدي خو که چېرته وایسې نه په دغه شکل سره نه یي دلته بیا راسه بیټ ته له بیټ څخه وروسته دلته موږ انټیجر لرو انټیجر تقریبا بیا د 8 بایټه نو تاسو بیا حساب ورته وکړئ تر څو پورې حساب راځي څو کېږي 8 بایټه او که لانګ انټیجر ورته انتخاب کړئ بیا به دې کې بیخي زیات هغسې مثال دلته سنګل دا او ډبل هر یو کې کولی زیات حساب راولي خو بله خبره یوه دلته زه په انټیجر او لانګ انټیجر کې تاسو عشاري عددونه نسئ لیکلی که عشاري عددونه م لیکل نو بیا به دلته ډبل ورته انتخابوئ صحیح څه یا دلته ډیسیمل سر خو خلاصېږي انشاءالله له هغه وروسته بیا راځم فارمټ ته موږ د شورټ په فارمټ کې خبرې وکړې او نمبر د دلته مثال راځو په ډیټ ان ټایم فارمټ کې هم خبرې وکړې اوس راځو د نمبر فارمټ کې هم په دغه شکل سره مثال دلته راځي اول ورته وایي مثال د څو خانې اشارې ولري کولی شي مثال دلته اشارې ورته تعین کړي ګوره کلیک وکړه یا مثال دلته ورته راسه که چېرته موږ د پیسو لپاره اوس خو دلته نمبر ده که نه د فون نمبر لپاره که زه فیس ته راسم نو دلته کله چې فیس ته راسم اوس بیا دلته فارمټ یې څه ده کرنسي ډالر علامه خو ته وایسې نه ډالر علامه دې نه راځي دلته د چې افغانۍ دې معاف کار ده نو بیا به افغانۍ نو ته به راسې د شف به ونیسې ډبل کوټیشن خو انشاءالله ته معلومېږي
ګوره کله چې تاسو شیفت ونیسئ له شیفت څخه وروسته دغه ډبل کوتیشن ده که شیفت ورسره ونه نیسئ بیا سینګل راځي ګوره دا سینګل کوتیشن ده که شیفت ورسره ونیسئ بیا ډبل کوتیشن راځي صحیح شو ډبل کوتیشن مې وګورئ هغو څخه وروسته تاسو دلته مثال ورته ولیکئ چې افغانۍ دلته زه ورته چې په غټو حروفو یې ولیکم افغانۍ له هغو وروسته فاصله مه ورکوئ کامه ورکوئ ده له کامې څخه وروسته څو اشاریه دراسي ورسره 3 4 هر څو ورته سره استفاده کولی شئ زه فقط دا دوه استفاده کوم دا دوه مې استفاده کړم دلته ډیټا شیټ وي او دا هم ورته یس کړه اوس ګوره فیس ته راسه له فیس څخه وروسته فیس ته کله چې راسې دلته ګوره موږ فیس لرو نو ټولو سره افغانۍ علامه راغلې که نه ده راغلې افغانۍ او څو اشاریه ده 2 اشاریه که غواړئ دا نور سره هم راسي نو دا نور هم په دغه شکل سره فقط راسه دا کافي که دلته ډسکاونټ ته هم مثال دا ور واچوه او دلته انتخاب که دلته ګوره فیر ته هم په دغه شکل سره ور واچوه ګوره فیر ته صحیح شو کله چې دا ورته واچول دلته مې یوه بله علامه هم ورکړې ښه خو صحیح ده له هغو وروسته بیا تاسو راسئ دا سیو کړئ له سیو څخه وروسته ګوره دا به ټولو دا د افغانۍ علامه اخیستې خو بیل دلته سیده په بلانس کې بیا ډالر علامه ده غواړئ چې دا هم چینج کړئ نو بیا به راځئ له دې څخه دلته خو وروسته بلانس ته کله چې راغلې ګوره دلته چې اول چې انتخاب د اکسپریشن نو دلته فارمټ تقریبا دلته اخر کې دلته دریم راخیستی نو د اخر کې به بیا ورته انتخاب دلته ورته کافي کې او کوم فارمټ چې تا جوړ کړی صحیح شو دا د هم ورته او کنو دا به ذخیره کې اوس ګور راسه ټول افغانۍ کرنسي واخیسته کې وانه بیرته راځم ډیزاین ویو ته له ډیزاین ویو څخه وروسته بیا راځو دلته فارمټ څخه وروسته دلته فوټ مارکس لرو دا د پاسورډ لپاره استفاده کې راځم بل کپشن باید درته کپشن دا انشاءالله بیا راتلونکي کله مثال تاسو پاسورډ راکوئ بیا پاسورډ کې استفاده کیږي یعنې فون نمبر لپاره خو راځم دلته فون نمبر کې درته استفاده کوم اوس ګوره زه دلته زیاتو شاګردانو د نمبرونه لیکم که نه اوس نمبر فون نمبر چې لیکم په کوم شکل چې نمبر دلته لیکم ګوره په هغو شکل سره لیکل کېږي مثال 0 واویا داسې معلومیږي که نه معلومیږي خو ته وایسې نه دا د مثال د بعضو کورنۍ نمبرونه دا د ښکاره نه شي دا د پاسورډ په شکل سره ښکاره شي نو بیا رایټ کلیک وکړه رایټ کلیک څخه وروسته دلته ګوره انفوټ دلته ګوره انفوټ ماسک لرو دلته چې کله کلیک وکړو که خپله دلته نوشته کې پاسورډ هم مشکلې نشته خو دلته په دغه نقطه د کله چې کلیک وکړو د نقطه به تاسو کلیک وکئ ښه دلته ولې نه راځي مثال دلته کلیک کوم the input mask that only works دلته تاسو مثال فون کې کلیک وکړئ خو وروسته دلته هم راځي مثال دلته کلیک وکړو بیا وروسته دلته راسه کلیک وکړئ نه راځي خیر دا بیا پاسورډ کې انشاءالله درته استفاده کوم صحیح شو له هغو وروسته راځو کیپشن لرو موږ تېره ورځ ویلی چې دغه دلته ګوره د نوم راځي دلته څه راغلی سټوډنټ نیم موږ ویل چې دا نیم چې دا ریزرور د نه نوم باید موږ نوشته نه کړو نو اوس دلته اس نیم راغلی که غواړئ چې مثال نه دلته د فقط نوم تاسو کړئ اصل کې اصلي نوم خو اس نیم ده که نه سټوډنټ نیم خو وایسې مثال دلته ظاهري شکل یې په کومه بڼه ښکاره شي نو هغه به دلته کیپشن کې ورته لیکئ زه مثال ورته چې فقط نیم دې راته ښکاره شي له هغو وروسته سیو کړه کله چې سیو کړو اوس تاسو دا هغه راخلاص کړئ فقط څه راغلی دلته نیم راغلی ولې رانغی موږ دلته ګوره په چې نمبر کې کلیک کړی نمبر ته هم دلته ورکړی نو بیرته رایټ کلیک وکړئ رایټ کلیک څخه وروسته تاسو راسئ دلته نیم کلیک کړئ هغه وروسته دلته کپشن ته راسئ له کپشن څخه وروسته ورته انتخاب کړئ نیم چې انتخاب نو دا کلوز کړئ او سیوې کړئ اوس ګوره دا فولډر راخلاص کړئ هغه به د نیم په نام صحیح اصل کې دا بیا په کوډینګ کې باید څه استفاده کړئ اس نیم باید استفاده کړئ صحیح بیرته رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته له ډیزاین ویو څخه وروسته بیا دلته لرو ډیټا والیډیشن لرو موږ په ایکسل پروګرام کې د ډیټا والیډیشن په نامه درلودو والیډیشن بیا هم تاسو مثال دلته راسه یو قانون وضع کړه لکه څنګه فیس ته راځم مثال تاسو یو کورس لرئ اوس دې ته مثال یو مشخص فیس ټاکئ چې له دې نه باید نه لوړ واخلي او نه کم واخلي نو بیا به راځئ دلته والیډیشن رول ته به راځئ مثال زه ورته چې جک دی فقط دلته مشخص کومه چې دې کې د فقط 50,000 افغانۍ فیس ورسیږي نور د هیڅ نه رسیږي کم او زیات نه رسیږي دا د سیو لیکو نو دلته راسه ډیټا شیټ ویو ته سیو کله وروسته کله چې سیو کو دا به یس کې اوس راځو فیس ته کله چې مثال فیس ته راغلی اوس دلته ورته لیکم چې 6,000 افغانۍ معاش انټر اضافه کېږي نه ولې ځکه چې موږ خپله یو قانون ورته جوړ کړو که 5,000 لیکم 5,000 دی منی ګوره 5,000 ومنلې صحیح شو بیرته راځم ورته نه دا 5,000 هم نه منه بیرته مثال دلته ورته چې دا د ګریټن علامه ورکوم چې مثال فقط له 5,000 له 4,000 افغانۍ پورته منه کم
ما منه. نو بیا دا ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړه او دا هم یې ایسکه له یې څخه وروسته دا هم یې ایسکه. اوس کله چې مثال ته راځې فیس ورته تاویلی مثال راځه 50,000 لیکه 50,000 منې ځکه چې له څونه غټ ده 4,000 غټ ده. که دلته ورته ویلی سي 3,000 روپۍ 300 قبلی نه 3,000 هم نه سره خو خلاص ته دی انشاءالله. اوس بیا راځو دلته رایټ ډیزاین ویو ته ځو. ډیزاین ویو ته کله چې رالو نو دلته باید یار یې ولیکو یا هم دا ختم کړو. نو زه بېرته ورته لیکم چې دا دی 3,000 افغانۍ معاش یې هم 13,000 ورته لیکم. اوس یې قبول کړو. نو دلته راسئ که چېرته وایسې نه او اوس کله چې مثال دلته ولاړ شو خپله دا 4,000 هم نه قبلوي کلیک وکړم او 4,000 معاش ته ورکوې انټر یې کړه قبلوي نه ځکه موږ ورته ویل چې فقط له 4,000 دی پورته وي. نو دلته یو عدد بل هم ورکوم چې دا ولیکل چې له هغه وروسته تاسو راسئ ډیزاین ویو ته. نو دلته که غواړئ چې مثال دا 4,000 د هم سره قبول کړي فقط به د ګریټ انډین علامې څخه وروسته تاسو څه شی استفاده کوئ مساوي. مثال دلته ورته چې هم د غټ وي او هم د مساوي له څو سره له 4,000. اوس که چېرته مثال تاسو ورته ولاړ شئ هم به غټ مني او هم 4,000 هم مني او که وایسې کوچنی دی وي له څو څخه کوچنی بیا به دلته لیس دین علامه ورته استفاده کوئ. مثال له 50,000 فقط دلته کوچنی دی لیکل کېږي نور دی نه لیکل کېږي بیا 50,000 نه کاته پرېږدي سر خو خلاصېږي. او یا که مثال ورته وایي چې هغه ورته مشخص کړئ چې مثال په دې کې د 3,000 سي 4,000 دي سي 5,000 دي سي بیا به یې کوم شکل سره ورته کوو. راځو مثال تاسو دلته ورته ولیکئ چې 2,000 افغانۍ د هغه کې پرېږدي د هغه وروسته فاصله ورکړه اور به ورته استفاده کوو. صحیح شو. بیا مثال ورته چې 4,000 دې کې ولیکل چې له هغه وروسته بیا اور دلته هم ورته لیکئ چې مثال 6,000 دې ولیکل چې فقط دا ماشونه پرېږده نور ما پرېږده. نو دا هم دلته کلیک وکړه او دا یس کله یې څخه وروسته دا کله چې یس شو. اوس راځي مثال دلته فیس ته راځه فیس کله چې راغلی دلته ورته ولیکئ 4,000 مې ورکړی او که نه ورکړی 4,000 پرېږدي انټر که ګوره 4,000 یې پرېښودو. او که چېرته مثال ورته وایي چې 6,000 مې هم ورکړی 6,000 یې هم پرېږدي. که 15,000 ورکړم ولې ځکه چې موږ نه ورکړی. صحیح شو. بېرته رایټ کلیک کوم دلته مثال یا دلته اضافه کوم چې دا قبول کړم هغه ورسې پرده لري که تیاره شو نو دا به بېرته کلوز کړم اوس یې د مثال قبلې کې. نو دلته بېرته ډیټا شیټ ویو ته راسه له هغه وروسته دلته موږ په دغه خو سر خلاص انشاءالله رول باندې د هغه وروسته دلته والډیشن ټکس لرو. والډیشن ټکس کار کوي کله چې زه مثال دلته د کوم مثال قانون خلاف کار کوم زه مثال راځم دلته ورته لیکم چې 4,000 یا 400 لیکم انټر یې کړم موږ ته کوم پیغام راکوي دا پیغام. اوس په دا پیغام کې هم موږ دلته فوکوي چې مثال هغه څوک چې په انګلیسي باندې پوه شي نو مکمل دلته درته ورکوي چې مثال له 2,000 اور 4,000 اور 6,000 نو دلته درته لیکي خو که وایسې نه دا ډیټابیس کوم ډیټابیس زه جوړوم داسې د مثال هغه خلک استفاده کوي چې انګلیسي نه دا باید پښتو یې ورته یعنې پښتو لپاره پښتو مې جوړ کړی پښتو باید پیغام درکړي. نو بیا به راځي دلته ګوره کوم قانون چې به زده کړی او به پورته وي نو بیا به والډیشن ټکس ته راځي. نو دلته بیا مثال پښتو ورته لیکه زه مثال ورته که مهرباني وکړئ دلته له څو مر کړی وي 4,000 مر کړی وو 4,000 یا 6,000 بل هم څو کړی یا 2,000 څخه زیات معاش نشئ لیکلی. صحیح شو. دغه همسې ورته ولیکو نو له هغه وروسته تاسو بیا دلته په ډیټا شیټ ویو باندې کلیک وکړه او دا هم ورته ایس کړئ. اوس راځو کله چې مثال تاسو معاش کم ورته لیکئ زه مثال ورته لیکم چې 3,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ مې ورته ولیکلې له هغه وروسته انټر کړه ګوره تاسو هغه پیغام رایې کړه نو مهرباني وکړئ دلته تاسو مثال دومره معاش نشئ تحویلولی مشکل خو نشته تر دې ځایه. دلته مثال ورته وایم چې دا بېرته لرې که ختم که بېرته خپل حالت ته رارسي بېرته ډیزاین ویو ته راځم. ډیزاین ویو له غورو څخه ریکوارډ لرو. ریکوارډ څه کار کوي کله چې مثال زه راځم یو نفر راغی د عبدل په نامه راغی. صحیح شو. عبدل راغی اوس مثال دغه خانې مکمل خالي پرېښودې فیس هم نه تاویلی لاندې راسه ګوره دلته درته وایي چې مثال تاسو باید فیس تاویل کړئ. نو زه مثال دلته ورته لیکم چې 6,000 افغانۍ یا دلته باید تاسو
فیس دلته تحویل کړی وای مثال دلته ورته لیکم چې 6000 افغانۍ اوس شاید پرېږدي اوس ګوره پرېښود که پرې نه ښود یعنې څو خانې موږ خالي پرېښودې که چېرته وایي چې نه دا کومې یوه خانه هم باید خالي پاتې نه سي نو دلته تاسو ریکوایر څه شی ده نو ده تاسو به دې یس کوئ له یس څخه وروسته د سیو کوئ له سیو څخه وروسته راځئ کله چې مثال سیو کړو یو نفر راځي مثال دلته راځي د خان په نام راځي او د فلار نوم یې چې ده علي راځي ولی راځي او ایمیل یې چې ده مثال نو ایمیل نه لري تلیفون شمیره هم نشته اټیچمنټ هم نه لري ښه دلته باید کم عدد ولیکل سي اټیچمنټ نه لري مثال پیکچر هم نه لري او ګرامر چې مثال ورډ پروګرام وایي د هغه وروسته ټایم هم نه لري خو مثال ډېرې خانې مې خالي پرېښودې اوس که چېرته مثال زه دلته فیس ټول فیس هم ورته تحویل کړم مثال 9000 افغانۍ فیس ده یا هم مثال دلته ورته لیکم 4000 افغانۍ فیس ده ډسکاونټ هم مثال ورته لیکم دومره ډسکاونټ د فیټ هم اتوماتیک دی لیکي انټر کړه د هغه وروسته ګوره موږ ته راغله که وایي چې دا یعنې خانه کومه خانه خالي ده دې باید نه پرېږدي له هغه وروسته ډیزاین ته راسل ډیزاین څخه وروسته دا یس ده موږ فیس خانه ورته انتخاب کړی مثال دلته ورته وایم که چېرته موږ نوم ونه لیکو یا د پلار نوم ونه لیکو نو موږ ته دا فیس خانه چې ده دا بېرته ورته مثال ته خو موږ فیس خامخا باید ولیکل شي فیس دلته د نوم خانه مې ورته انتخاب کړی یا فادر نیم ګور ورته انتخاب کړی که چېرته مثال د فادر نیم ونه لیکل شي نو دا د مخ ته نه ځي نو بیا به دلته ورته راځي دا ریکوارډ چې ده دا به ورته یس کړي له هغه وروسته یې سیو کړه کله چې سیو کړو نو دا هم ورته یس کړه کله چې مثال راځي اوس دلته راځو کله چې مثال راغلی یو هغه راغی د عمر په نامه راغی فلار نوم نه ورته لیکو مثال دغه ایمیل سو مثال دا شمیره سو فون او دا نور هم نه لري انټر که اخر ته ولاړ څه ځي تاسو ته څه وایي ګوره چې مثال you must enter the value in the student's father name student details یعنې کوم ټیبل هم کړل له هغه وروسته فادر نیم کې تاسو شی نه دي لیکلی تر دې چې هم سر خلاص انشاءالله مشکل خو نشته مخ ته ځو بس ده نو دا و د نن ورځې ستاسو تقریبا چې دا به انشاءالله په تاسو کوم درسونه چې ویل دي کې ټولې کارخانې وکړه اوس د چا معاش نه اخیستل د هغو سره خانه راځي چې بیا هغه کې تاسو څه رقم لکه چا چې معاش نه اخیستی خالي او چې چا اخیستی هغه د یس ور نو ښیي یس ور نو هغه ګوره موږ تېره ورځ دلته ویل چې مثال هغه به بیا دلته ورته اضافه کوي ګوره اول به زه دلته فادر نیم کې نو ورته ولیکم چې دې ته اجازه ورکړي فادر نیم ته راسم مثال دلته ورته لیکم چې دا د پلار نوم شو اوس راځم دغه دې رایټ کلیک کوم ډیزاین یو ته کله چې رالم ډیزاین یو ته کله چې رالې ښه نو دلته باید ماش هم ورته کړم هلته ما ریکارډ کړی ماش هم باید ورته تحویل شي مثال دلته ورته لیکم 4000 افغانۍ معاش ده اوس راځم دا کلوزوم کله چې کلوز کړو تاسو رایټ کلیک وکړئ ډیزاین یو هغه به دلته موږ یس او نو ورته استفاده کوو صحیح ده لاندې چې رالې دلته ورته وایي مثال یس اور نو زه فقط په دې باندې درته ښکوم تاسو بیا خپله ورته کولی شئ نو دلته هم باید یس او نو ورته انتخاب شي صحیح شو ګوره لاندې راسه یس او نو لاندې رالې ګوره دو ځای کې تر انتخاب کله چې دا انتخاب کړو سیو که کله دې چې سیو کړو بیا به ډیټیلز ته راسه له ډیټیل څخه به وروسته دلته اخر ته راسه ګوره کوم یو نفر معاش اخیستی دې نفر معاش اخیستی دې بل نه ده اخیستی پرېږده دې بل اخیستی دا دی خو دا په دغو طریقه سره کولی صحیح شو سره خلاصو مشکل خو نه لري بل ښه تر دې خو بس ده نو دا د نن ورځ درس تر بیا ښې چارې